طالبانو په خوست کې 8 پخواني پوځیان نیولي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبرونو ته. په خوست کې سیمه سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت د مخکني حکومت 8 پوځیان نیولي دي. سرچینو سه شنبه د غبرګولي پر 8مه ویلي چې دا کسان د رواني اونۍ په لړ کې نیول شوي. د سرچینو په وینا دغه کسانو خوست پروټیکشن فورس په نوم قطعه کې دندې لرلې. سرچینو زیاته کړې چې دا پوځیان د ګربز او تڼۍ ولسوالیو اړوند سیمو کې نیول شوي دي او د برخلیک په اړه معلومات نشته. په خوست کې ځایي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو په حواله طالبانو روانه اونۍ په بغلان او کونړ کې 2 پخواني پوځیان وژلي وو. بلخوا د روسیې ولسمشر پوتین وایي طالبان د افغانستان واقعیت دی او باید ورسره تعامل وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې ستونزې شته او د طالبانو حکومت هم مشروط دی، خو ټینګار یې کړی چې نن په پوره خاورې حاکم دی او باید تعامل ورسره وشي. ښاغلي پوتین د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت یو واقعیت یاد کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د افغانستان ټوله جغرافیه کنټرولوي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.